قمندان صاحب پانتون او د پانتون استادان مه بدنامه کوه د خدای لاسته وګوره د پیړیو څېړنې د غره په سر کې د ټوپک په دماغ نشي تحلیلولی سره سره ملک صاحب وایه کنه خان صاحب خیریت خو ډګروال صاحب ښه کار دی ملک چې خپل پاک نوم او نیک شهرت دې په داسې سړي د لاسه ورکړ او بیا تا په کوم اعتماد د هغه ضمانت کړی دی دا ته صاحب نه دی وایي څوک ښایي بیا د چا پسې راخیستی هغه جنګي مجرم سیال د تخیم څنګه ځان په ناپوهۍ اچوي خانه بې ځایه ډزې مه کوه سیال د غلو د هېواد دښمنانو او غدارانو غرونو ته خېژولی و اوس هغه د مبارزې لاره پېژندلې ګوره ډګرواله ته د هغه کلي ملک یې د څو کالو چې د هغې کلي بار زه په اوبو وړم زه د تجربې نه درته وایم که سیال بیا وسله واخسته او غره ته پورته شه نو دولت به تا د ګریوانه راونیسي او بیا والله که ستا ضمانت کول زما د وسم پورې خانه د جنګ مزه ماته ښه معلومه ده او سیال بیا دې ورته ځان نه ورچي نه پوهېږم چې دا قمقل ډګروال دا چا ملک څه خبره ده خان صاحب چې د سپقارې د ملک څه پروا نه راځي خو هغه سیال لږ خطرناک معلومیږي رښتیا خان صاحب هغه خارجلی خو کلي ته راغلی وه خو سیال په ځای د دې چې خپل غچ دې واخلي مرسته ورسره کوي ګوره تربازه کومه ښایسته نجلۍ چې ته یادې هغې سیال د خپل ښایست په جال کې راګیر کړی دی ملک د دولت پخوانی ډګروال اوس د غچ اخیستو لارې او طریقې بدلې شوي دي موږ باید د غچ اخیستو لپاره نوې لارې چارې پیدا کړو څنګه خان صاحب امر کوه امر ته تورباز لرې او د تورباز د تورې شرنګ د لا تر اوسه نه دی اورېدلی بس په دولت کې چې زموږ کوم کارونه پیدا کېږي هغه زه پخپله ترسره کوم ته خو شیردل پېژنې که چېرته سیال وسله وانخسته او بېرته غره ته پورته نه شه نو بیا شیردل پرې راوتوروه د شیردل غاښونه مې د دې نه مخکې ډېرو ته تېرې کړي نن سبا کې به ډستې پورته کړي خبر به شي خان صاحب ته بېغمه اوسېږه او پاتې شو هغه خارۍ جلۍ چې کلي ته راځي بیا زه کولی شم چې د کلي د ملا په مرسته د خلکو احساسات پرې راوپاروم احساسات په سیال باندې خو مې غر سرور کو او که دا کلی مې بې سور تنور نه کو نو بیا به تورباز نه اوسېږم تورباز بیا که هغه خارۍ جلۍ ورسره ودرېږي او یا هم ټولې مؤسسې سیال نشي ژغورلی فتوا ډېر زور لري خان صاحب خو هېڅ مشکل نشته د پیسو درکول مشکل نشته پیسې زه در کوم هېڅ په دې کې فکر مه کوه خان صاحب ما ټول کارونه تا ته په پور کړي خو څه ووایم اوس مې یو څه نغدې په کار دي نغدې مهرباني ملک صاحب مهرباني صاحب ملک صاحب تاسو کنه زه به څه راوړم هیڅ ته اړتیا نشته موږ باید په خپل کارونو وغږیږو سمه ده سیاله زویه دا ستا قرارداد لیک دی موږ ستا دلته هم ضمانت کړی دی ته هم دا لاسلیک کړه خو زه یې بدل نه غواړم زویه سیال صاحب که لومړی ولولئ نو ډېر به ښه وي سمه خبره ده کیدای شي چې په دې کې زما د جرمونو لیست وي او زه یې په یوه امضا سره ټول په ځان باندې ومنم
ښه نو معاش په ډالرو دی. ډالر خو یو کاغذ دی سیال صاحب. کاغذ خدای سولې، خو په دې خاوره کې ډېر غلط استعمال شوی دی. خو ته یې سم استعمال خلکو ته وروښیې سیال صاحب. که د دغه ټولنیزو محرومیتونو سره مبارزه ونه شي نو جنګ به په بېلابېلو شکلونو رامنځته شي. او اصلي جهاد خو د مظلومو خلکو خدمت کول دي چې د هغوی پوهاوی بیا تر ټولو غوره خدمت دی. ملک صاحب قلم دې راکړه چې امضا خو وکړمه. ښه دا واخله. مننه. سولې ځینې مسایل به له تا زده کوم. دا د ملک صاحب سیال صاحب دا یو کاپي تا سره وي. مننه. خیر اوسه. ښه نو اوس تاسو رسمیات پیل شو. زه باید پکې مداخله ونه کړم. له تاسو نه یوه نړۍ مننه ملک صاحب، چې تاسو نه بغیر موږ ته دا کارونه ډېر سخت دي ملک صاحب. تاسو بېغمه اوسئ. زه تر وروستی سلګۍ تاسو سره یم. ملک صاحب خدای دې 100 کاله عمر درکړي. رښتیا ملک صاحب هغه ښځینه مرستندوی مو راته معرفي نه کړله؟ ما خو په خپلې لور لیلا ډېره هڅه وکړه، خو هغه له تا سره همکاریو ته چمتو نه شوه. خو خیر زه به نور هڅه وکړم چې یوه بله جینۍ درته پیدا کړم. سمه ده ملک صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه اوس ماته اجازه ده. نه پاتې کېږي ملک صاحب. خوشحاله اوسئ. ښه سولې لورې، د خدای په امان. خدای په امان ملک صاحب. ته کښېنه که نه سیاله زویه. مهرباني ملک صاحب، مهرباني. کښېنه سولې. رښتیا تاسو حقوق لوستی که نه؟ هو تعریفونه مې زده دي، خو عمل مې ورباندې لیدلی نه دی. عمل خو به ته ورباندې کوې، پوهه هغه وخت شته چې ځان وښیې. ښه ستا دنده سره له اوسه پیل شوه، خو داسې ښکاري چې کوم څه رانه پټوې. اصلي خبره وکړه. سولې مقصد چې ما په دولت یا بېدینو خلکو باندې ونه تړې، ځکه زه اوس هم په دې نظر یم چې دا نظام او دا حکومت سمه اصلاح غواړي. ګوره دا کومه سیاسي او حکومتي دنده نه ده او ستا په کار کې هېڅوک کار هم نه لري. زه ستا نظر ته درناوی لرم، داسې ښکاري چې ډېر پاک زړه لرې. راځه چې د دې بدبختۍ په ضد دواړه یو ځای کار وکړو. چې دا ځل مې ته لاسونه ونه تړې سولې. والله که چای خو د ناوخته راوړ چې د غرمې ډوډۍ ناوخته نه کړي. پوه شوې؟ سمه ده نه ناوخته کوم. زره خیر. سیال صاحب که خفه کېږي نو یو پوښتنه درنه وکړم. سولې اوس خو دې په قرارداد خط کې وتړلم، اوس نو نه تېښته شته او نه خبره پټول. مهرباني وکړئ څه پوښتنه مه کوله. ښه اوس دا قصه راته وکړه چې څنګه وسله والو سره یو ځای شوې. سولې دا ډېره اوږده کیسه ده. زه وخت لرم. چې وخت لرې نو سولې ښه راته غوږ شه چې څه درته وایم. ولې غره ته لاړم؟ ښه ګرانو محصلینو، موږ تاسو خو په دې پوهېږو چې زموږ د ننني درس موضوع د 15 لیکچر په اړه ده، او د 15 لیکچر موضوع چې ده د دیموکراسۍ په اړه باندې ځینې تعریفونه دي. دیموکراسي یعنې څه ته وایي؟ دیموکراسي
ګورو چې دلته دیموکراسي لغوي معنی څه ده او اصطلاحي تعریف یې څه دی. بهرحال په لغوي لحاظ باندې دیموکراسي یوه یوناني کلمه ده او دا د دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې یوه ډیمو او بله کراسي ده. د زمانې په تېرېدو سره د دغه دوو جملو د ترکیب نه دیموکراسي جوړه شوې ده چې ډیمو د ملت او ولس په معنا او کراسي د حکومت او حاکمیت په معنا ده. دا د دیموکراسي لغوي تعریف یا معنا وه. اوس راځو د دیموکراسي اصطلاحي تعریف ته. یعنی دیموکراسي په اصطلاح کې د ټولو لپاره منل شوی تعریف دا دی چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره. بهرحال اوس ستاسو وخت را رسېدلی چې تاسو د خپلې پوهې له مخې نه دیموکراسي څنګه تعریفوئ. غواړم چې ستاسو تشریحات او نظریات واورم. څوک شي کولی چې دیموکراسي تعریف کړي؟ ډېر ښه. مینې ته یې ووایه. استاد، زما په نظر دیموکراسي د انساني حقونو د خوندیتوب نظام دی. ډېر ښه، مننه، مهرباني وکړه. بل څوک نظر ورکولی شي؟ شته دی څوک؟ ډېر ښه. غلام مصطفی ته یې ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، د دیموکرات نظام یعنی د ولس له منځه د ولس په انتخاب او د ولس رامنځته شوی نظام دی. ډېر ښه، ډېر ښه، مهرباني. کښېنه. استاده زه دا نه منمه. ګوره سیاله، دا صنف دی د احساساتو د مسابقې ډګر نه دی. په دې ځان پوهه کړه. استاده تا ته په ډېر احترام سره، دیموکراسي یوه غربي پدیده ده. موږ او تاسې خپل قانون لرو، هغه اسلام دی او اسلام د هر څه ځواب دی. سیاله، ته په دې پوه شه چې یوه عقیده ده او بل ټولنیز ژوند او نظام دی. ته ولې نه پوهېږې؟ استاده، اسلام هم عقیده ده او هم یو بشپړ ټولنیز نظام وړاندې کوي. دغې راصادره شوې دیموکراسۍ څه حاصل لاسته راوړه؟ تاسې راته ووایه. فساد او رشوت یې پر عوامو خلکو باندې سور وربل کړی دی. زورواکي او رشوتخواره خو پر عامه او دولتي ځمکو باندې خپلې خېټې اچولې دي. آیا تاسې دیموکراسي همدې ته وایه؟ سیاله، ته زموږ د ټولو ګډ درد یادوې. زه په دې پوهېږم، خو چاره څه ده؟ ته ووایه چې څه وکړو. څه وکړو استاده؟ ته ووایه. ته خو د موږ ټولو استاد یې. که زما نظر اورې نو غوږ کېږه. دلته قانون دی. هر کار باید د قانون پر رڼا کې ترسره شي. قانون قانون. استاده ما ته نوره حوصله نه ده راپاتې. لږ پاتې چې لیونی سمه. سر مې د قانون 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 په ویلو سره بیخي سپین سه. قسم درته استاده خورم په خدای پاک چې په دې وطن کې زور نه وي که خو یو ظالم او خدا ناترسه لارې ته راولي. بهرحال سیال دغسې یو احساساتي ځوان دی، خو زه فکر کوم چې د ده دغه احساسات د ده په ګټه نه تمامېږي، د ده په تاوان تمامېږي. او ستاسې نه هیله کومه چې د دغسې ناوړه احساساتو نه کار وانخلئ. مننه. سیاله، دا چای وڅښه چې فکر دې بدل شي. مننه. سیاله، په وسله او جګړه کې دا څه خواږه وو چې خپله ځواني دې ور وقف کړې وه؟ سولې، د ما زړه م خوښه ده، تیږه نه ده. احساس لرم
د ښکلا او ژوند مریده مې یم، خو خدای پاک موږ او تاسو ته نورې دندې هم سپارلې دي، دې ته متوجه اوسېږه سولې. لکه کومې دندې؟ ته باید یو څه مطالعه وکړې. زه سیال یم، تاسو راغوښتی وم. دا خو داسې تندرزاج ښکاري چې ته به وایې همدا اوس د خیبر غزا ته روان دی. مدیر صاحب، زه سیال یم. راځئ مهرباني. دا مکتوب ولوله، واخله او داسې به وکړي چې دلته به یو لاسلیک هم وکړي. مدیر صاحب، ما څه کړي چې مو اخراجوئ تاسې؟ ګوره سیاله، د قانون خلاف خبرې، د نظام خلاف خلکو ته ذهنیت اچول او د نظام په خلاف مفکورې عام کول او په درسي ساعتونو کې اخلال همدا سبب شو چې ته د یو کال لپاره د پوهنتون له ادارې څخه اخراج شوې. خو ګوره بیا هم ته وخت لرې چې د یو کال په دوران کې ځان اصلاح کړې. مدیر صاحب، دا رقم اخراج زه غیر قانوني ګڼم. زه چې په هر ځای کې اوسم د حق نوم به تل اوچت ساتم. دا د ما شعار ده مدیر صاحب. د فساد او ناروا کارو پر خلاف مې لاس تل اوچت وي، اوچت. دا مکتوب بازي د ما نه خوښېږي. پار کار کې سور داخلوي. خدای مې د غاړه نه بندوي، هغه همداسې راته ښکاري چې ورسره تار زغلولی اوسېږي. چا سره تار زغلولی؟ خلک ډارېږي
چې اوس زموږ د جنکو حیا وانه لوځي. دې هلک لکه چې دې ښاري نجلۍ سره ګوتې خوږې کړې دي، داسې نه شي چې د نجلۍ ما د زوی خلاصه کړي. پلاره هغه قصه خو به ختمه وي، خو زما د ژوند قصه ختمه نه ده. لورکی ته د خپل پلار شمله په ځمکه ولې؟ پلاره تا ته د شمله مهمه ده که زما ژوند؟ اصلا خو نه پښتو او نه اسلام دا خبره کوي چې یوه نجلۍ دې د هغې د خوښې نه پرته بل چاته په نکاح سي. اوس په خیا او پرده زما د کور وځه. ما بل ورځ ولیدله داسې ښکارېده که ټمټه امریکایي، خو زه دا وایم چې دا سیال ورسره ولې ګرځي؟